نو که دا ټوله دنیا له ګناهونو ډکوي بیا هم الله بخښنه درته کوي. عسى ربكم أن يكفر، عسى نزدې د ربكم سي رب دي تاسي أن يكفر سي لري بکړي عنكم لتاسونه سيئاتكم ګناهونه دي تاسي، او ويدخلكم الله جل وعلا وایي او تاسي به داخل کړم جنات جنتونو ته تجري سي بهيږي به من تحتها الانهار لیلاندې له د جنتونو نه نهرونه د شرابو د شیدو د عسلو د شاتو د هر څه نهرونه به په دې لاندې بهیږي. یوم لا یخزي الله النبي، په هغه ورځ باندې به یوم په هغه ورځ لا یخزي الله سنه به رسوا کوي الله جل وعلا النبي خپل نبي والذین او هغه کسانو لره آمنوا سي ایمان راوړی د معه له د سره نورهم نور دی دوی، نورهم نور دی دوی به دی چا نور؟ دی رسول الله او دی رسول الله دی امتیانو دی مؤمنانو چې پر رسول الله ایمان راوړی ده. یسعى منډي به وهي بین ایدیهم مخکې د دوی نه و بایمانهم او په ښي طرف د دوی به دغه نور منډي وهي له دوی سره. یقولون او وایي به دوی ربنا ايدي مغربه، دا دعا مې درته ښودله، اتمیم لنا پوره کړې د موږ لپاره نورنا نور د موږ، واغفر لنا او بخنه موږ ته وکړه، انک بشک تسي على كل شيء قدير، په هر څه باندې قادر یې. په ورځ قیامت په پولیس صورت باندې چې مؤمنان تیریږي الله به دوی ته نور پیدا کوي د ایمانونو په حساب کې، په پولیس صورت له قبرونو چې راپورته سي الله جل وعلا به مؤمنانو ته نور پیدا کړي. خو کفار به په تورو شپو کې راګیري، منافقین به په تورو شپو کې راګیري، په سترګو به نه ویني، ړانده به وي، هېڅ به نه ورته ښکارېږي. د مؤمنان به په خپل نور باندې په پولیس صورت باندې تیریږي. خو هغه څوک چې هغه منافقین وي بې ایمانه وي هغه به بیا په تیارو کې راګیر وي، دوی د مؤمنانو په منځ کې به پرده وي. حتی منافقین او کفار به کوشش کوي چې د مؤمنانو نور او رڼایي ته ځان ورسوي، خو نه به سره سره الله به په منځ کې دیوال ووهي. کله چې دیوال ووهل یو طرف ته به جنت وي بل طرف ته به دوزخ وي، دوی به پکې راګیر سره محاصره بس. بعضې مفسرین وایي دا پولیس صورت باندې چې څوک تیریږي دا پولیس صورت و خپل داسې چنګکان لري دی الله جل وعلا په حکم سره. که څوک مستحق د جهنم هغه چنګک وسپنه به په خپل ورسه پکې راڅرخ به کې داسې او جهنم ته به راکش کړي غورځار به یې کړي. او مؤمنان به په داسې شکل پې تیریږي، بعضې به د باد په شکل پې تیریږي، بعضې به د برق په شکل، بعضې به د منډې، هغه تر ټولو چې ضعیفه مسلمان وي هغه به یو د جهنم اور سوځوي، لمبه به د پولیس صورت ته ورسېږي، بیا به خویږي لکه یو څوک چې په پښو نسي تلای شلی داسې به په د پولیس صورت باندې خویږي. یارې به مخکې لاړ سي بیا به د جهنم لږ عذاب ورته ورسېږي، بیا به لږ مخکې لاړ سي ان مګر پې باندې پورې وتل دی الله په رحمت سره. خو چا چې په دې دنیا کې نیک اعمال ډیر کړي وي د الله جل وعلا دین ته یې ځان ډیر وقف کړی وي او الله جل وعلا نه یې خفه کړی، هغه به د باد په شکل یا د اپ او اس سپور چې څنګه منډه وهي په اس په پولیس صورت باندې داسې په منډه باندې به تیریږي. رب العالمین دې موږ تاسو ته داسې په اساني سره دا صورت را نصیب کړي. الهي امین یا رب العالمین. ښه راځئ په خیر تکرار شروع کړئ، څوک تکرار کوي، پوښتنې خو چا نه دي کړي انشاءالله. که څوک پوښتنې لري یو پوښتنه هم کوي نو د لمانځه دپاره هم ځانونه تیار کړئ، یو کس تکرار راته کوي په خیر راځئ.